سلامونه مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، یوه ډېره خوندوره د پند ډکه کیسه در سره شریکوم. امید لرم ستاسو به خوښه شي، خو د هر څه له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند واخلئ. یو دوست کیسه کوي چې ما د مینې په نوم څه نه پېژندل او نه ما مینه کړې وه. ټلیفون مې راپورته کړ، وروسته له څو میاشتو څخه مې زړه وغوښتل ملګري ته ټلیفون وکړم. زړه مې ونه شو کولی ځکه په نسمې خوا ورسره بده کړې وه. په دې تېرو څو میاشتو کې څو ځله پیغامونه راته پرېښي وو چې د دومره کوچنۍ خبرې دومره غټه سزا ښه نه وي. د ژوند بروسه نشته چې څه وخت مړ شم. لس خو څه زر وارې معافي غوښتلو ته تیار یم، خو زما سخت زړه بیا هم نه منله. شیطان به هغه خبره ډېره راته غټه کړه. یوه اونۍ له مخې اخري پیغام دا راته پرېښی و چې خیر راسره ویني نه، خو دا وعده راسره وکړه چې کله هم مړ شم د جنازې کټ ته به مې اوږه ورکوي. له یوې هفتې وروسته مې چې دغه پیغام ولید، نه پوهېږم چې د پیغام مې ولې پر زړه ډېر ناوړه اغېز وکړ. زړه مې وغوښتل یو ټوپ ورشم او ټینګ یې په غېږ کې ونیسم تر هغه وخته چې ټولې اوښکې مې د سترګو څخه وچې شي. بیا به ورته ووایم چې زما زړه یې، زما ځیګر یې، یاره بې له تا مې قسم په خدای که یوه شپه ارام خوب کړی وي. خو شیطان ظالم به راته ډېره کړل، ځکه مې د راتلو نه ډډه کوله. نور به مې له غېږې نه لرې کوي، همدا ستا په غېږ کې د دنیا راحت راته رسېږي. زړه نا زړه مې زنګ ورته ووهئ، لږ زنډنی سو، د زړه دربهره مې زیات شو. ما ویل خدایه خیر پېښ کړي. ټلیفون اوکې شو، د ژړا غږ مې تر غوږو شو. هغه اواز مې واورېد چې کله کله به د ده ټلیفون کور کې پاتې شو، نو د ده مشفقې مور به پورته کړ، ځکه زما نمبر یې ورته ښودلی و چې که دې ټلیفون راوکړي او زه نه یم په انتظار کوی مو ځواب ورکوه. قرار مې ورته وویل چې مورې خیریت خو دی، ملګری مې چیرته دی؟ مور یې راته وویل ظالمه کینسر و، د مرګ په اخري شیبو کې دروازې ته سترګې شخې نیولې وې، یوازې ستا نوم اخیسته خو چې تمه یې وختل. ویې خندل چې ځه پیغام مې ورکړی دی، جنازې ته مې ځان را رسوي. خو ګورئ چې څوک خبره ورته ونه کړئ، زهیر یې نه کړئ. ټلیفون مې له لاسه ولوېد، سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، تر خولې مې ناڅاپه لږه کوچنۍ چغې ووتې. له ځان سره مې وویل چې قبر ته دې نشم درتلی، کېدای شي مخ راڅخه واړوي او جدایي دې زما زړه له ګوګله ونه کاږي. دوستانو، که تاسو غواړئ موږ تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې کیسې، اسلامي معلومات او طبي معلومات راټول کړو، تاسو سره یې شریک کړو، نو تاسو هم دا مهرباني وکړئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې د هرې نوې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.